د نن ورځې تر ټولو ډیر لنډ او مهم خبرونه د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو او مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. مهم خبرونه: اشرف غنی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د دفاعي ځواکونو د خزینه منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل دښمنان دې دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس به ننواتې ته مجبور کړي. ولسمشر غنی نن څه وکړل؟ د ولسمشر غنی د ځانګړي حکم پر اساس لومړی اسلامي پوهنتون په ننګرهار کې، دوهم باچا خان نړیوال پوهنتون په خوست کې، دریم افغان ترک پوهنتون په کابل کې، څلورم نورستان د لوړو زده کړو مؤسسه په نورستان او پکتیا پوهنتون په اډانه کې د دوه نوي پوهنځیو جوړېدنه منظور کړل. بیا هم اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی د یو شمېر افغان سیاستوالو د څرګندونو په غبرګون کې وایي چې هیڅوک د قانون حاکمیت ته د ګواښ حق نه لري. د ثبات او همپالنې ټیم که د ټاکنو کمیسیون ته شنبې تقلبي رایې باطلې نه کړي لاریونونه به وکړو. ملي امنیت د ملي امنیت ریاست لخوا په خپاره شوي ویډیو کې موسی محمودي خپله څېړنه ناسمه بولي او له کبله یې له دولت او خلکو بخښنه غواړي او زیاتوي زه خپله هم ځورېږم ځکه زما څېړنه نیمګړې او ناسمه وه. په دې برخه کې له رسنیو سره زما مرکه یوه تېروتنه وه. زه له دولت او خلکو په ځانګړي ډول له خلکو چې د دې راپور له کبله په اندېښنه کې شول بخښنه غواړم. کرزی د هېواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن په کابل کې د ترکیې له سفیر سره لیدلی دی. په دې لیدنه کې دواړو لوریو پر افغان صلح او استانبول پروسې تر عنوان لاندې د جوړېدونکې ناستې په اړه خبرې اترې کړې دي. د پاکستان پوځ او ستره محکمه په ټکر کې د پاکستان سترې محکمې د دې هېواد د صدراعظم هغه پرېکړه په موقت ډول وځنډوله چې له مخې یې د دې هېواد د ځواکمن پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا دنده 3 کاله نوره غځولې وه. کرکټ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا د نومبر په 20 له ویسټ انډیز سره ټیسټ لوبه لري. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې ولیکئ. ویډیو در سره حتما لایک او نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.